السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم مؤمن ورونو د ټول انسانیت پیدایش د دې لپاره شوی دی چې د یو الله بندګي وشي. دنیا کې مقصودی عمل د الله بندگی ده، د الله طاعت دی، الله ته سر ښکته کول دي، په خضوع سره، په تذلل سره، په محبت سره. هدف دا دی چې موږ او تاسې 5 وخته مونځ کوو، حج ته م ځو، عمرې ته م ځو، ذکر اذکار هم کوو، د مسلمان مؤمن جنازه هم کوو، سبا ماښام اذکار هم کوو، جهادونه هم کوو. په دې عباداتو کې دا خوند ولې نشته، خاص کر په 5 وخته مونځ کې. عوام خلک وګوره په قد رکعتونه پوره کوي، ملایان وګوره په قد رکعتونه پوره کوي، د جنازې مونځ وګوره په قد د جنازې مونځ خلک کوي، حج وګوره په قد خلک یو نوم کوي، حج کوي، عمره کوي. حلاوت په عبادت کې نه ښکاري، خوند په عبادت کې دننه نه ښکاري. که د خوند احساس چا پکې کولی، دا رکوع دومره لنډه نه کوله، قیام یې دومره لنډ نه کوو، سجده یې دومره لنډه نه کوله. هر څوک په قد شمیر پوره کوي. د قرآن د ایتونو نه معلومیږي چې شمیر مه پوره کوه، په عبادت کې اتقان وکړه، ښکلا ښایست عبادت کې راوړه. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله پیدا کړی مرګ او ژوند دې دپاره چې کوم یو ښایسته د الله بندګي کوئ. سفیان ثوري صاحب وایي الله نه دي ویلي چې اکثر عمله، احسن یې ویلی دی، ما وافق الکتاب والسنه. د عبادت خوند انسان څنګه وڅکي چې د سجدې په خوند پوه شو، د رکوع په خوند پوه شو. دا خو معلومه خبره ده چې مجموع کې دا شی علم هم غواړي. باید مونږ په ترجمه هم ته پوه شي، باید ته خشوع وپېژنې، اسباب د خشوع وپېژنې، اهمیت د هغې وپېژنې، د هغې حکم وپېژنې، بیا به ته پوه شي. شقیق بن ابراهیم د ده نه نقل دی، وی من شک مصیبتا الی غیر الله نزع الله منه حلاوة الطاعه. څوک چې مخلوق ته شکایت کوي، د ده د زړه نه به الله تعالی د عبادت خوند لرې کړي. ځکه ته چې شکایت مخلوق ته کوې، د دې نه معلومیږي ته په خپل خالق باندې ښه ګمان نه لري. د هغه خبرې دي چې ډېر په کلاره د انسان د دې خبر ته ذهن رسیږي. الله تعالی به ستا نصرت کوي که نه په دنیا کې. د سلفو دې باره کې ډېر واقعات دي چې مخلوق ته به هغو شکایتونه نه وړاندې کوله. د ژوند ټول شکایتونه خالق ته تهجدو کې وړاندې کړه، منځونو کې، په دعاګانو کې، په عباداتو کې خالق ته وړاندې کړه. انشاءالله بیا به ته په عباداتو کې خوند وڅکي. دویمه خبره، ایثار مرضات الله علی شهوات النفس. دا تر ټولو مجربه دعا ده، مجربه دوا ده. هغه دا ده نفسي خواهشات په دې باندې د رب رضا له ترجیح ورکړه. وهذا دواء نافع مجرب فی ذلک. دا تر ټولو ډیره هغه دوا ده چې تجربه شوې ده، د ډیره اثري. تهجد کول نفسي خواهش دا ده چې وده شه، اوږد مونځ کول نفسي خواهش دا د رکعتونه پوره کول د پلچک په غاړه کې ده. پښتانه وایي که نه، وایي دابون به زر زر وکړو، بیا به ډوډۍ په کلاره وخورو. تک دې ډوډۍ ته پیدا شوي موږ او تاسې چې په کلاره به یې وخورو. دا نفس سره جهاد دی. سترګې د غلط نظر نه ساتل، لاسونه ساتل، خپې ساتل، فکر ساتل، عورت ساتل، دا ټول خواهشات دي. الله تعالی داود علیه السلام ته ویلي چې ان العالم اذا آثر شهوته على مرضاتي فأدنى ما أفعل به أن أحرمه لذيذ مناجاتي.
وی عالم چې کله شهواتو له ترجیح ورکي زما په رضا باندې زه وی د خپل هغه مناجات نه محروم وم. د بنده او د رب ترمن یو خاص تعلقي ځانګړي اوقاتو کې کتاب الزهد کې دا خبره امام احمد نقل کړې ده او دا د دیت نه معلومیږي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. راغلل وروسته ناکاره خلک چې منځونه برباد کړل. د اضاعوا الصلاة تفسیر چې عبدالله بن عباس کړی هغه عجیب تفسیری کړی دی و د منځونو اوقات یې ګډوډ کړل. ماسپښین لمونځ یې مازدیګر لکه او مازدیګر یې ماښام لکه دا پکې راتللی شي. درګه د بخاري مسلم روایت دی. د بخاري د مسلم ای کې داسې الفاظ دي چې تر دې په انسان کې د عبادت خلاوت نشي راتللی تر دې چې الله او رسول تا ته د هر چا ډېر محبوب دی. دویم چې یو بنده سره ته مینه کې د مینه د الله د رضا دپاره کې کفر ته به داسې نه راګرځي لکه انسان چې اور کې ولیدل بد ګڼي. چې مؤمن شوی بیا به کلک مؤمن یو ځلې مؤمن شو. دارنګه د عبادت خوند وي هغه څوک څه کوي چې څوک په رب باندې راضي اوسي په اسلام باندې راضي. اسلام زموږ دین دی. په نبی صلی الله علیه وسلم د په رسالت باندې راضي. د حدیث د ابي امامه نه معلومیږي رضی الله عنه وایي څوک چې د یو زنانه ښکلا ته وګوري ناڅاپي سترګې پې ولګېږي فوراً دا خپل سترګې بندې کړي د هغه طرف نه الله به ده ته د عبادت خوند الله تعالی ورته ورکړي. دارنګه تر دې چې انسان ځان نه ساتلی د حرامو نه د شبهاتو نه د خوراکونو نه د څښاکونو نه زړه کې به خړوالی موجود وي عبادت به دې ګډوډي. دې هر څه نه به ځان ساتي. په خوراک کې په څښاک کې په ده کې به احتیاط کې چې خوراک او څښاک زما او ستا د احتیاط نه خلافي څه چې ګورو هغه خورو څه چې ګورو هغه اغوندو څه چې ګورو سورلي پرې کوو. تاسو ګورئ د نبي صم سیرت وګورئ د خوراک په رابطه یې پوښتنه کوله دا خوراک چیرته و دا خوراک د کوم ځای نه و دا به یې کوو. بل سبب دا د الله د بندګۍ هغه دا ده په ځان کې د احسان صفت پیدا کړه. احسان دا معنا د عقیده جوړه که چې ته څه کې ګوره الله دې ګوري. ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عباده بن صامت وی کنه نبی صلی الله علیه وسلم نقل کوي وی افضل الایمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت. شیخ البانی رحم الله دا روایت په سلسله صحیح کې نقل کړی دی و چې ته پوه شي بهترین ایماندار چې ته پوه شي الله تا سره دی ته چې چیرته الله تا سره دی الله تا سره موجود دی. نبی علیہ السلام ته یو کس راغی ورته وایي چې د وصیت په شکل خبره ورته وکړله وایي د حکمت خبره ماته وکړه چې زه پرې ژوند وکړم. نبی علیہ السلام وایي الله نه داسې حیا وکړه لکه څنګه چې ته د یو نیک کس نه حیا کوې. د یو نیک کس په مخامخ مو ته ګناه کوو څوک چې کله هم ګناه کوي هلته پلار هم نه هلته مور هم نه هلته هېڅوک هم نه. تاسو ګورئ یو څوک د شپې ځان پسې دروازې را بندې کړي کوټې را بندې کړي کړکۍ بنده کړي د شپې 12 بجې دي هېڅوک هم نشته ټلیفون را خلاصوي فلمونه ګوري بد اخلاقي کوي څه چې کوي هغه کوي. نه پلار شته او نه مشر شته او نه داسې یو وقار والا انسان شته چې دا ترې ویرېږي. او الله تعالی خو هغه ذات دی چې خلک یې هېڅ پروا نه لري. په دنیا کې چې خلک ډېر په احترام ورته نه ګوري هغه زموږ اساسي رب دی. د پلار نه حیا کوي د مشر نه حیا کوي د مور نه حیا کوي استاد نه حیا کوي تر نه حیا کوي. د دوی په مقابل کې هیڅ د رب نافرماني نه کوي. خو کله چې دوی نه اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها کله چې ځان ته شي بیا د یو شي لحاظ هم بیا نه ساتي. چې کله انسان ځان ته شي دغه وایي د احمد بن حرب وایي عبدت الله 50 سنة فما وجدت حلاوة العبادة حتى تركت 3 أشياء. وایي ما 50 کله د رب بندګي وکړله خو د عبادت په خوند زه نه پیدلمه تر دې چې 3 شي نه ما پرېښودل. ترکت رضا الناس حتى قدرت على أن أتكلم بالحق
قدرت ان اتکلم بالحق. وای ما د خلکو رضا پرېښودله تر دې چې زه په دې قادر شوم چې ما د حق خبرې وکړلې. تاسو ګورئ د جومات امام د سرمایدارو خلکو د خوښې موافق خبرې کوي، هسې مسالې کوي. جرګمار کم طرف چې درون یې مغه طرف ته خبرې کوي. والی دی او که قاضي دی او که حاکم دی او که هر څوک دی، که هر فیصله کوونکی دی، خلکو ته ګوري، خپلوالۍ ته ګوري، جاه ته ګوري، خلکو طاقت ته ګوري، زور ته ګوري، همغه شان ته روان دی. نو ما د خلکو رضا پرېښودله، د حق په ویلو قادر شوم. د فاسقانو ملګرتوب مې پرېښوده، د نیکانو په ملګرتوب قادر شوم. د دنیا محبت مې پرېښوده، د آخرت په محبت قادر شوم. دم عجیبه خبره ده. یو حدیث کې دا راځي، مرفوع روایت د علي رضی الله عنه، چې مؤمن د ایمان خوند نشي څکلی تر دې چې په الله ایمان راوړي چې الله یو دی، او په ما ایمان راوړي چې زه په حق باندې لېږلی یم، او دا ایمان به راوړي چې زه ژوندی یم، مړ کېږم به، بیا به را ژوندی کېږم، او په تقدیر باندې به ایمان لري. ډېر داسې اسباب عجیبه نورو موجود دي چې په هغې باندې انسان ته د عباداتو خوند څکلی کېږي. انسان په دې پوهېږي چې څنګه زه د عبادت خوند وڅکم. ښه ملګرو سره ګرځه، کبیره ګناهونه مه کوه، کلکه توبه الله ته وکاږه، 2 هفتو کې یو کرتې قرآن کریم ختموه، او نفسي خواهشات د خلاف کوه. عمر رضی الله عنه دا اول ډېر مخکې شوی دی، د نفسي خواهشاتو ډېر مخالف او اخلاص پکې ډېر زیات و. حضرت 40 مسلمان دی، خو د اسلام 2م خلیفه ګرځېدلی دی.